بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو، زمونږ او ستاسو اکثر رونه بایګان، دکانداران، تجارت کوونکي خلک یا نور داسې کاروباري خلک هغوی د ډیرو پریشانو سره مبتلا او بیا خصوصا نن سبا اوقاتو کې هر سړی پریشان. او دغه هغې وجوهات هم دا چې اکثره خلک دا وایي زمونږ کاروبار په ټپه باندې ناست دی، کار نه کوي. نو څه مسله ده او د هغې دپاره مختلفو مولیانو پسې لاړ شي. یو ته وایي ماله تعویض وکړه چې زما دکان کاروبار مې ښه شي، بل ته وایي ماله دا وکړه، بل ته وایي دا وکړه. زه تاسو ته د الله د رضا دپاره، ځکه دا کاروبار دا زمونږ یو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حلال رزق. یو صحابي راغی رسول الله وسلم ته، نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د الله سین کو وی کاته، د هغه د الله ستاسې چاودلی. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د الله سره واغېست او ښکلی کو. هغه صحابي نه نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ته څه کاروبار کوې؟ هغه صحابي فرمای د الله نبی خپلو بچو له رزق ګټه. دا مونږ او تاسو خپل ځان بچو له حلال رزق پیدا کول دا عبادت دی. اوس دا حلال رزق ګټل، د حلال رزق کسب کاروبار کول، اکثر بیا دې کې داسې خلقو مختلفې شیطانان په مختلفو صورتونو کې هغه راځي او مختلفې وسوسې ورځي. بعض یو کس کاروبار ډېر مخ په ترقۍ باندې رواني، ناڅاپه ټپ شي ودرېږي، او کله ناکله داسې چې کار د اول نه چې شروع کوي جو کار ولاړي، نو هر سړی بیا پریشانه، یاره دا کار مې ولې شروع کوم، دا مې نوی شروع کړی، دا به نه بېغمه به ناست وم، د هغې نه بغیر کېږي هم نه. د دې دپاره زه تاسو ته نن اهمه وظیفه در کوم، اهمه وظیفه. او کله چې تاسو د دې وظیفې اهتمام وکئ، په الله دې قسم چې کله هم ته د دې وظیفې اهتمام وکړو، دا وظیفه ته خپل معمول جوړه کړه، دا به چېرته پرېږدې نه، نو بیا به خپل کاروبار ته، خپل معاملاتو ته، دې ته به وګورئ، خو په کاروبار کې او په حلال طریقه باندې کار کوئ. بیا خپل کاروبار ته وګوره، د هغې ښکلې اسانه طریقه ده، او هغه به زه تاسو ته د الله د نومونو نه یو عجیبه نوم تاسو ته وښیم. هغه نوم دی الله الصمد. الله الصمد دا ډېر عجیبه نوم دی. موسی علیه السلام الله ته زما مور وایي چې ما ته دې الله پاک یو وظیفه وښیي چې زه هغه وظیفه کوم. موسی علیه السلام الله ته کله کوی تور ته راز لته، الله پاک وي زما په نومونو کې عجیبه نوم صمد نوم دی، الله الصمد ډېر عجیبه نوم دی. هغه چې کله راغی موسی علیه السلام واپس مور ته یا بی زما رب تا ته وظیفه، ستا دپاره وظیفه ما ته وښوده، الله الصمد وظیفه ښودل. مور یې داسې بره پرته وه، بېهوشه شوه او ښکته را پرېوته. الله پاک وي زمونږ ته ضرورت نشته، مونږ ته حاجت نشته، الله بې حاجته ذات دی. نو دا الله الصمد د دې نوم وظیفه چې ته روزانه سحر د مانځه نه پس اول کې 11 پیرې درود شریف وای او آخر کې 11 پیرې درود شریف وای، او بیا الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. مخ په قبله باندې ناسې، قسم په الله باندې الله پاک ته خپل کاروبار ته بیا وګوره، الله پاک څومره خیرونه او برکتونه پکې اچوي. ورونو چې دا کار مونږ او تاسو هر نارینه او زنانه، دا زنانه هم په کور کې کوو، ځکه چې نارینه مزدوري کوي، زنانه هم دا وظیفه خپل معمول وګرځوي، نارینه هم دا عمل چې هغه جاري وساتي. نو بیا خپل ځان ته ګورئ، خپل کاروبار ته ګورئ چې الله پاک پکې څومره خیرونه برکتونه اچوي. الله دې ټول څومره انسانان او څومره کاروبار یې الله دې د حلال رزقونو د ګټلو انتظام دی الله دپاره د غیبو خزانونو کې، او الله دې حلال رزقونه، حلال مالونه دې الله را نصیب کړي. څومره ضرورتمند خلک دي الله دې د هغوی د حلال کسب انتظام کړي. الله دې مونږ او تاسو له د عمل توفیق راکړي.